پاک فوج د یو سیاسي جماعت خلاف نه دی. د پاک فوج هیڅ یو سیاسي ایجنډا نشته. روان کال د ترهګرو خلاف د 32,000 نه سیوا اپریشن شوي. د روزانه په بنیاد 130 اپریشن کیږي. د یوې میاشتې دوران 90 ترهګر وژل شوي. د ترهګرۍ خلاف جنگ به د اخري ترهګر ختمولو پورې جاري وي. د ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس. د 8 سپتمبر جلسه به منسوخ یا ملتوي کیږي؟ بالکل نه. سلا مشورو سره پلان A, B او C تیار کړی شوی. دا ځل به درانه مشینري یو ورځې وړاندې صوابۍ ته رسولی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې شوي اجلاس کې فیصلې. د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان به ملټري ټرایل نه کیږي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب داوا وایي حکومت چې د کوم کسانو فوجي مقدمې چلوي هغه ټول سیاسي قیدیان دي. تحریک انصاف د 9 مئی په پیښو کې لاس نه لري. نواز شریف له استعفا ورکول پکار دي. د پی ټی آی بانی به خاموشۍ سره مذاکرات نه کوي. هغه به ډیر زر د جیل نه رها کړی شي. د پی ټی آی بانی چې کله مذاکرات کوي هغه به د ولس مخې ته په ډي چوک کې کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سیف وینا. صوابۍ ضلع کې د قومي اسمبلی غړي شهرام ترکای په حجره کې ناتاره ډزې. د یو وسلوال تن په ډزو چوکیدار وژل شوی. د پولیسو په جوابي کاروای کې حمله کوونکی هم مړ. د ډزو په وخت شهرام خان ترکای په کور کې موجود نه و. خیبر پښتونخوا کې د ډینګي په شمیر کې اضافه. یو شمیر ضلعې حساسي ګرځولې شوي. د صوبې په مختلف ضلعو کې د ډینګي نه متاثره کسانو شمیر 107 ته رسیدلی. پېښور کې د ډینګي یو کم 10، بنو کې 11، په صوابۍ کې 10 او باجوړ کې 2 کیسونه ریپورټ. او د موسمیاتو محکمې د ملک مختلف ښارونو کې د تیز هواګانو سره د نور باران پیشنګویي کړې. د خیبر پښتونخوا او کشمیر په ځینې ځایونو کې د تیز هواګانو او باران ورېدو امکان. د موسمیاتو محکمه وایي د ملک په نورو سیمو کې به موسم ګرم او وچ وي.